وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بنی اسرائیل چې کله په مصر کې د شپږو لکو په تعداد کې وو، د شپږو لکو 6,70,000 تعداد علماء لیکلي دی بعضې تاریخي کتابونو. دومره تعداد کې خدا وو په اقلیت کې مغلوب وو، چې مغلوب د فرعون طرف نه قسمه قسم امتحانات دي. دا خلک تنگ شول، اخر چې تنگ شول موسی علیہ السلام به بار بار الله نه سوال کو چې الله زما د قوم څخه غم وکا، نو الله ورته هجرت حکم وکړو. دا کله چې مسلمانان د جهاد په پوزیشن کې د جهاد حکم شوی دی او چې کله نه بیا د هجرت حکم شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اول کې هجرت او بیا جهاد، موسی علیہ السلام په قوم اول هجرت حکم دی او بیا د جهاد حکم رسول راغلی دی. ځکه زمو مشابهت د دې سره ډیر زیات دی. نو حکم د هجرت وشو. ول تاسو له څه وکي چې د شپې شپې په اسر به عبادی زما بندگان د شپې بوزا. نو دا موسی علیہ السلام د شپې خپل ملګری بوزي او د شپې چې ملګری بوزي دلته وزدا مسله ده چې شپږ لکه خلک د یو وطن نوزیت مرګر نه چې شپږ لکه نو چې سل کسان چرته جلسې ملسې لذي خلکو ته پته لګي چې څوک روان دي چرته. نو چې شپږ لکه خلک د یو وطن نزینو دا خو هر چا ته پته لګي چې دا خلک لار د خدمت نه پټ شول. نو دا فرعونیان خو بیرانسي په دې وجه باندې دا 10 عاشوره ده او دا د برکت ورځ ده، دا د اختر ورځ ده د مسلمانانو. نو دا یو حسن اتفاق راغی الله تعالی په 10 محرم باندې وتا سوزي حسنیانو په ورځ باندې. د دې بنی اسرائیل یو پلانینګ وکړو هغه دا و چې د خپل خزو ته ویل چې تاسو په دې گاون کې څومره د فرعون او د قبطیانو د خاندان خزري هغه ته وایي چې زمون د اختر ورځ روانه ده مونږ بزو وګوره که زمون څه کم سونا مونږه بنگلي منگلي والی کمی دا به تاسو راکې چې کله واپس مونږ راشو نو دا بدل درکو. دا خو د مخکنی ماحول جوړ چې په 10 تاریخ د مسلمانانو اختر دی وزي بچرته میلې اختر لوزي ټول خلک بزي. دا فرعونیان عملاً تیار ودیتا چې کله شپش ولا او د هر گاونډي نه خلکو سونا مونږه راغس چانه والی چانه بنگړي چانه سو چې شپش ولا نو په دې خار کې مکمل خاموشي د شپږ لکه خلک وته لري. یو زنانه چې خپل گاوند ته ګوري کور خوشه دی بل خوشه دی خلکو څنګه پیدا شو دا څنګه چللې. دا خو صبر شان پلانینګ شوی دی غالبا رانه ټول لاړل په دې چل باندې وتل. فورن فرعون ته ویلو چې خلک ورې په باندې وتښتیدل. نو فرعون لقار ورغی وداخل شرذمه قليل دا موږ له غسر اولي او څه چیزو پسې. موسی عليه السلام تعالی ویلو چې انکم لمدرکون تاسو ورلاندې کېږي ګوره تاسو بځئ او بس الله واساس امداد کوي. فرعون پس روان دی او موسی عليه السلام مخکې دی بحر قلزم نن سبا وته بحیر ابي خالد وی بحر قلزم بحر احمر ورته ویل کېږي. دا غزه ته کله ورسېدل چې بنی اسرائیل شاته ګوري دغه د فرعون لخر روان دی او ډېر داسې دوړي خيږي او ډېر لوی لخر دی په اسونو خلک ناشته د لری نه دا دوړي ښکارا شولې دی ویریدل. موسی عليه السلام ته وی چې یا موسی ان لمدرکون من خلاند شو ویریدل ډېر زیات. موسی عليه السلام په الله یقینو هغه ورته وی چې ان معي ربي سيهدين زما سره زما رب دی مال بلار راکې. دلته علماء یو مسله چړل دی ابو بکر رضی الله عنه چکلا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا غار سور کیو اده کافر المنګه ویني ناغه ورته ویل چې لا تحزن ان الله معنا الله زمون سره دی. او موسی علیہ السلام ته شپږ لکه خلک وي موږ لاندې شو. موسی علیہ السلام ان معي ربي سيهدين زما سره زما رب دی. یو وجه پکې دار چې دا نبی علیہ السلام په ابوبکر باندې مضبوط یقین دی ځکه وي الله زمون سره دی. دا موسی علیہ السلام په خپل قوم یقین نشته دی خو بس د الله نعمتونه دي ځکه وي چې الله زما سره دی تاسو زما تابع الله وبچ ځکه خو چې سن پورا غاړه پوری وتل وي زمونږ د پاره نشي ښه پکاره چې موږ عبادت وکړو. داسې بدبخت خلک الله تعالی ورته تاسو یې ریګي مو زم بچ کوما چې کله غوړه ورسېدل ویل دا دریاب لاټه راواله او دا دریاب پیوه چې موسی عليه السلام لاټه راواله سره دریاب ووه دوه ټوټې شو. موسی عليه السلام ملګرو ته ورځي پی وی دا خو چې سارو کله کتل اسونو غانه ورته واچي اولو بدی وسیو د موچ شولا نو اسونو دا ځوانه کو چې په دې باندې ورشي. الله جبريل راولې کو جبريل په اسمانه ناس دی هغه د خپل اسمخ کې کو چې هغه د خپل اسمخ کې کو نو وسټول ورپسې شو بیا ټول ورپسې شو. سامره په دې وخت کې خيار دی ارسته کتل وی دا جبريل عليه السلام چې کله په دې اسمانه ورسور شو او دا روان دی دا اس په کوم ځای باندې خپګ دی په قضې کې خدوله دا د غزې کې شینکې راخیږي. نو وې دوی چې د اس کې څه کمال دی نو د پاغه وخت کې دغه شینکو د خوانه څخه خاورې ماري ځان سره واغستل چې دا زما په کار باندې راشي به چې کله غسخې جوړ کړو پاغه کې د خاورې واچولې دی تفسیر مطابق په دغه طریقه باندې وی پوری وتل چې دا څنګه پوری وتل او فرعون او د خپل ملګرو سره
هغه ویل چې بس موسی علی السلام دریاب لار ورکړه موږ هم راکی ول راځي ورزو پسې چې د موسی علی السلام خلق ته خطل او دې ټول راکوشول الله په دریاب منطبق کو او ټول برباد شو الله تعالی په دغه طریقه باندې فرعون ډوب کو او دا غلخ کر او موسی علی السلام دا قوم الله تعالی بچ کو او دا نعمت ته وې دا وخت دی له قابل فرقنا بكم البحر فرقنا چې موږ وشلو بكم استاسو د نجات د پاره با سبب یدا بكم معنا به سبب نجاتکم استاسو د نجات په جبانی البحر دریا بحر قلزم بعد سبب د پاره یا با د ملابست د پاره دا ان و اذا وقيات کې فرقنا چې منګه وشلو بكم استاسو سرا البحر دریاب ان استاسو سرو او تاسو ورلی دا ملابسه یو قسم جامع وی د جامو پشانه الله تعالی لری کړلو پاغي باندې وروا غستولې نو استاسو په وجبانه می دریاب وشلو فانجیناکم من بچکړی تاسو خلاص میکړلې واغرقنا آل فرعون ډوبکل فرعونیان د فرعون د ډوبوالي تذکرہ دلته مرغ الله سورۃ یونس کې براشي سورۃ اسراء کې دا سورۃ قصص کې دا سورۃ زاریات کې 5 سورۃونه کې دا تذکرہ شته وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل په خپل سترګو قتل چې فرعونیان ډوب شو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ دا اوس یو بل نعمت ته او دا په اصل کې د نعمت د لپاره تمهید د نعمت رستر روان دی هغه نعمت دار چې وایي دا تینا موسی الكتاب والفرقان کتاب مې درکو کتاب غټ نعمت دی او یا دا نعمت چې ثم عفونا عنكم من بعد ذلك معافي مې توقع دا نعمت دی دا تمهید څنګه دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ اعراف آیت نمبر 142 کې دا ذکر روان دی ال 30 شپو ذکر دی او دې ځکه دا تذکرہ ده دلته 40 شپو ذکر دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د دې دریاب نه پورا غاړه خپل وطن بوتلو خپل قوم بوتلو نو دې ته ویلو چې موږ ځان لا اوسې مستقل خلق یو زمونږ د پاره ځان له دستور پکار دی نو الله ورته چې راشه ستاره کتاب درکما د کتاب د پاره موسی علیہ السلام ته الله ویل تراشه کوه تور تا او دلته به زما سره دیر شپې تیرې کې نو کتاب درکما موسی علیہ السلام لاړو کوه تور تا او د 30 شپو په ځای باندې 40 شپې تیرې کړلې دا غي ذکر مخکې شوی مو بیا هم په سورۃ اعراف کې راځي 40 شپې الته تیرې کړلې د ذوالقعدې په یکم تاریخ باندې تللې ده او د ذوالحجې په لسم تاریخ د غټ اختر پر ورځ باندې واپس راغی موسی علیہ السلام لال په تورات پسې کالو ذکر ماو کو دا کالی چې د زنانو کوم راوړو حضرت هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام خلیفہ دی او موسی علیہ السلام تل کوه تور تا د زنانو خپل خوندانو ته ویل چې دا سونی موږ راوړي په دې باندې اوس موږ سوکو نو خوندان رالو هارون علیہ السلام ته ویلو چې دا سونی موږ د هغه خزونه راوړي دی واخو مړ شو د دې سونه باندې موږ سوکو نو هارون علیہ السلام ورته ویل چې دا خو غنیمت نه دی غنیمت هغه ته ویل کېږي چې جنگ وشي جنگ نه شوی او زمنګ د دې فرعونانو سره الته معاهده او یو قسم عملی معاهده او غي موسیدل منګ موسیدو او منګ تسنه ویل منګ هغه تسنه ویل لکه څنګه چې په مدینه کې میثاق مدینه وا يهوديان مسلمانان په یو وطن کې اوسېدل لہذا زمنګ د پردان دي جایز او لہذا دا سره یو طرف ته واچوي موسی علیہ السلام چې هغه فیصله وکړي وای چوي طرف ته زمنګ نه دي او یاده چې بس وای چوي کدا غنیمتونو اسمان نه بور راشي وبسي ځکه هغه وخت غنیمت طریقه بداوه چې مال به خلکو راجم کو د اسمان نه بور راغی چې وبسي وزول دا جن قبول شوی دی نو چې کله د هارون علیہ السلام په حکم باندې یو سیټ تواچول سمیره راغی سخیته جوړ کو او سخیته دی جوړ کو نو باغې کې هغه کم شګه چې وکم شګه د جبرئیل د اسونو د خپل لاندې چې کوم خاور او شګه راغسته هغه په دې کې واچوله نو په دې کې دا یو اثر چې دی په आवाज کو یا د هوا د وجنه یا د غې د وجنه نو دوی ویل چې د موسی علیہ السلام خطا شوی د تلې کوه تور تا او اصل کې د استاسو خدای دی معبود تاسو دی او راځي د سجدي کوي ساده خلکو او زکه په دغه وخت کې څنګه دی پوری وتل نو په دغه ځکه یو قوم ولیدو چې هغه د خپل معبود نه تاویدل دی پغتی موسی علیہ السلام ته ویل چې اجعل لنا الها كما لهم الها څنګه دی الها دي زموږ د پرنس الها پکار دي موسی علیہ السلام متقار شو وی ظالمانو تاسو دومره حیا نه کوي چې تاسو د سترګو مخ د دشمن هلاک شو تاسو دا قسمه خبرې کوي او چې الته ول سامری شی جوړ کو نو بس دا غي مطالبه سر شولا او د سخینه غیر چا پیره تاویدل ویل دا خدای دی دا خبر من کړو چې اصل کې دی کې د حلول عقیده وا د حلول عقیده چې الله تعالی په دې سيزونه کې ورزي دا د حلول عقیده د یونان وا دا غینه به يهودو ته منتقل شو او دا غینه د نن سبا صوفیو ته متصوفه ته منتقل شوی دا غلط عقیده صوفیانو دا چې العیاذ بالله الله په هر ځای کې په عرش کې نه نوته دی دا څومره غلط عقیده ده عقیده خدای چې الله په عرش باندې دی او د علم او د قدرت په لحاظ په هر ځای کې دی او کدا خبرو کې چې الله په هر څه کې دی دا د حلول عقیده د کفر عقیده ده بیا
دا عقیده ولک برابرول پکار دی غلط عقیده خلق تخی دا حلول په دوه قسمه دی حلول نه وتل ته ویل کیږي یو حلول عام دی چې الله په هر څه کې دی بس پکانه کې الله دی په دې لرګي کې الله دی په هر څه کې الله دی لکه دې متصوفیانو کې بعضې داسې دي چې زمونږ د الله مثال داسې لکه دریاب او د دریاب نه چې سړی اوبه راوالي ساس کې نو دا ساس کې موږ شو باقي خدای دی دا داسې بېادبه بېادبه ګستاخ خبرې د کتابونو کې موجود دي دویم نمبر دا چې حلول خاصه دی ته وایي چې الله تعالی د خاص خلکو په بدن کې په جسم کې ننوتی دی لکه عزیر علیه السلام یهودیانو به دا عقیده وه چې عزیر علیه السلام خدای دی په دې کې حلول شوی دی عیسایانو به چې عیسی علیه السلام خدای دی په دې کې حلول شوی دی نو دا د یهودیانو عقیده وه چې په دې سخي کې حلول شوی دی نور دومره کمقله هم يهود نه و چې هغوی سخي ته خدای وایو خدا د حلول د عقیدې قایلو او دا عقیده نن سبا هم ډېره په تیزۍ باندې روانه ده دې نه ځان دې فتنې نه ځان محفوظ کول پکار دي نو الله تعالی ورته ویل چې ګوره تاسو دومره ظلم وکړو د سخي عبادت مو وکړو د هغې نه بعد ما تاسو معاف کړي یې موسی علیه السلام چې راغی چې ویې کتل خلک بېلارې شوی دی موسی علیه السلام خپل ورور هارون علیه السلام د ګیرې نه او د سر نه ونیو او ګوره تا دې قوم ته کتلو دا بېلارې شوی دی او ورته ابن ام لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي دا وی بچی د سرګیر نه مامنی سا او کما ورته سویل ته به ویل سبا چې قوم درال دوزه کړي د ما ستا خبره ته انتظار وکړو او خپل څه اکشن او عمل می ونه کو موسی علی السلام دا غین ورستو بیا سامری لږه دا کار دی ولي کړی دی او بس وی دا ما تخپل نفس دا خبره خسته کړي وا د نفس تابعداري مې کړي وا معلوم دا شو دا قسم عقیده ساتل د نفس بندگی دا د نفس بندگی موسی علی السلام ته خیره وکړلې الله دې په دې مرز باندې اختکا چې څوک در لاس دوړي ته چې لا میساس مال لاس مراوړه او دغه بیماری ورته ولګېدل په دغه طریقه باندې مردار شو بیا الله وی دا وخیات کوي وعدنا چې موږ وعده وکړه موسی د موسی علی السلام سره 40 ليله د سلويخت شپو پښپو کې ورځ بیا د نبی ته داخلي دي ثم اتخذتم العجل د سلويخت شپو ذکر پکې وشو 40 دن دا سلويخت شپو آیا په شریعت کې څه اهمیت شته او نشته نو دلته دوه خبرې دي یو تعین الهی دی چې الله تعالی د یو شی لپاره د یو څه تعین وکړي نو هغه تعین به موږ بیا کوو او هغې ته به دین وایو هغې ته به څه وایو دین به وایو تعین الله وکړي د ورځو د شپو تعین الله وکړي هغې ته موږ هم دین وایو لکه الله د روژې دپاره د 13 ورځو تعین کړی دی دا تعین به موږ منو الله رب العالمین د هفتې دپاره د 2 ورځو تعین کړی دی موږ به منو په کال کې 12 میاشت تعین شوی دی د 15 منځونو تعین شوی دی په زکات کې د سلويختو کې د یورپی تعین شوی دی دا موږ منو دې ته به دین وایو په دې کې زیاتې کمې ده ګناه ده دویم نمبر په انتظامی امور کې تعین کول انتظامی امور لکه موږ وایو دا زمونږ انتظامی امور دي یا د مدرسې ټایمینګ به د 2 بجو نه د 6 بجو پورې د سار د 8 نه به د 1 بجو کالج هسپتال ټایم به د سار د 9 نه د 8 نه لسو د 1 بجې پورې دا انتظامی امور دي دا انتظامی امور په دې کې تعین چې موږ کو د ته دین نوایو او جایز ده دین بو تنوایو او چا چې ته دین وایو دا بیا بدعت ده لکه داسې خبره سره کې لکه څنګه چې دا سفیان کمی چلی وباسي په دې غارونو کې او دا کمی چلی چې موسی عليه السلام چې چلته راکړې و موږ دا چلته تیر او دا بدعت په دین کې ځکه موسی عليه السلام ته الله تعالی تعین کړو ما ته د تعین په کوم دلیل باندې کو ما چې کوم تعین موږ دین کم تعین ته دین وایو هغه لپاره به دلیل پیدا کوو منګه نور د سلويخ ورځو شپو باقاعده فضایل غلیم دي لکه رزین کې یو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک سلويخ ورځې په اخلاص د الله عبادت وکي نو د حکمت چینه به دغه د خلین الله رواني کی د خلین بیا خبرې کیږي د سره سره سلويخ ورځې په تکبیر اولا باندې منځو کې جامع الترمذی کې دا حدیث ته 40 دن په تکبیر اولا باندې منځو کې او د منافقت نبی الله تعالی بچ کی او د جهنم د اور نبی الله تعالی بچ کی نو دا انتظام د انتظامی امور کې تعین منغو کو هغه ته بدین بیان وایو او په دې کې کمی زیاته کې دی شي لکه ز رد پتور نه مخصص اسلام پنيت باندې ما اکثر زمون تبلیغی ملګری سلیخ رسول الله شي چې لیلا بیا چرته په دې کې بیمار شي درې ورځې مخ کې سلور ورځې مخ کې هغه بیا کوته ناراضي زما چې له خرابېږي نو دا بدعت دی بیا دا ګناه ده بیا او په دې نیت باندې کې چې 40 ورځې مې بس استلوي خبره د تبلیغ کې تل 40 ورځې خو چې بیمار شي خپل کور ته راځه ته چې په ځان دا پابندي لګې نو دا ګناه کې ځکه بری دلیل نشتا دلیل به نشتا یا دا چیرې ډېر خلک داسي چې کله چلې نه واپس راځي لس 15 ورځې مخ کې نو بیا خپل کور ته نزي او بل ځکه داسې مالي دلی دي چې هغه بل ځکه بیا بیماری درې کې کور ته نشم تلې زما چې الله خرابېږي دا تعین کول بیا بدعت جوړيږي دی وجنه اسنه د عبادت ته بدعت من جوړ کو تبلیغ لتل خکار دی
چله لګول خکار دی خو دا قسمه کارونه دا بیا بدعت جوړیږي. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة کله چې موږ وعده وکړل موسی عليه السلام سره د سلويخ شپو دا وته ګور مشران نو د عام خلک په خپل باندې کوي د مشرانو منل پکاري 40 ليلة سلويخ شپې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیسخلرا اتخذتم العجل معبودا يا إلها ونو تاسو سخه خدای سره من بعده ورست داغینا ان ورست موسی عليه السلام دتلونا وانتم ظالمون تاسو شرک او تاسو مشرکان وای خو بیا می متمافي کړی دا ما په ذکر ورست راځي ويا ثم عفونا عنكم يوم ما في وکړل تاسو دا من بعد ذلك ورست دې شرکنا فتوبه سرا من بعد ذلك ورست دینا ولعلكم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ چې الله مو معاف کړو نو دې معافي په نتیجه کې د الله تعالی شکریا ایستل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.